د خیبر پختونخوا زراعت محکمې په قبایلی سیمو کې د تیرو 2 کالو نه د زیتون باغونو لګولو او په ځنګلي زیتونو کې د قلمونو لګولو عمل پیل کړی دی د کوم تر مخه به چې په قبایلی سیمو کې د زیتونو 15,000 باغونه لګولې شي او 14 لکه ځنګلي زیتونو کې به پیوندکاری کولې شي او هم دغه رګ کروندګرو ته به د زیتون د ونو د خصمانه او د تیلو وستو تربیت هم ورکولې شي نو د اوسه پورې مونږ چې څونه باغونه لګولې دي نو تقریبا 2000 پورې چې کوم دي مونږه نوې باغونه لګولې دي او مونږه د اوسه پورې تقریبا 3.5 لک پورې مونږه په بوټو کې گرافټینګ کړی دی په دې کې چې کوم دي نو په باجوړ کې 50,000 دا شان بیا په مومندو کې مونږ 15,000 په خیبر کې بیا 50,000 او دغه شان چې کوم دی نو زه پسې په اورګزو کې مونږ چې کوم دی نو 35,000 کړي په ساوث اپر کې لوور کې نو دا شان دا سلسله چې ټوله مونږ را جمع کړو نو تقریبا 3.5 لک یا 4 لک بوټي مونږ د اوسه پورې گرافټ کړي دي د خیبر زراعت محکمې ډایریکټر ضیاء الاسلام تر مخه په خیبر ضلع کې په 50,000 ونو کې قلمونه ولګولې شول او 215 ایکړ ځمکه باندې د زیتونو د باغونو کرونده وکړې شوه دا سکیم به 3 کاله نور چلےږي او دا ټارګټ په مونږه د زیتونو کلمکاری به مونږه ان شاء الله 2.5 لکه کلمکاری د مونږ ټارګټ ته د کلمکاری به د سکیم کې کوو او صد مونږه د زیتونو د باغونو ټارګټ چې کوم دا به مونږه 1000 ایکړ سو مونږه په خیبر کې ان شاء الله دا زیتونو باغونه لګاو او ان شاء الله ډېر فروټفل دا مونږه ګورو فارمر باو دلچسپي پکې راغله او ان شاء الله چې مونږ ته په کال 2 کال کې ان شاء الله د پروډوس راکې د زیتون باغونو د ځنګلي زیتون ونو نه په قبایلی سیمو کې 6,000 لیټر تیل ترلاسه کیږي پروجیکټ روان دی په مرچ ایریا کې نو زه شکریا ادا کوم چې زمونږ د موجوده سیکرټری صاحب دیم ډېر انټرسټډ دی جاوید مراد صاحب په د زیتونو په پرمختګ کې دا شان زمونږ موجوده وزیر زراعت میجر سجاد صاحب چې دی هغه هم ډېر زیات انټرسټډ دی په دې کې او زمونږ موجوده وزیر اعلی صاحب علي امین ګنداپور صاحب ډېر زیات انټرسټډ دی او هغه چې دا ریزلټ وکړه چې په مرچ ایریا کې د زیتون نه دا ریزلټس را روان دي نو دوی تقریبا 3 کاله ایکسټنشن د پروجیکټ لورکو چې دا به 3 کاله نورم په دغه کې په مرچ ایریا کې به چلیږي چې د مرچ ایریا د پروجیکټ نه زمونږ د اعلی چارواکي ډېر زیات مطمئن شو نو په دې ډیزاین باندې چې کوم دینو په کې کې هم د 2 ارب روپو چې کوم دی یو پروجیکټ منظور کو چې دا غي سلا زمونږ وزیر زراعت صاحب زمونږ موجوده وزیر اعلی صاحب علي امین صاحب سجاد صاحب او زمونږ موجوده سیکرټری جاوید مراد صاحب تزي د قبایلی سیمو زراعت محکمې ډایریکټر جنرال مراد خان تر مخه په 2مه مرحله کې کروندګرو ته د زیتون د میوې نه د تیل وستلو ماشينونه هم ورکول کیږي کوم چې د بهر ملکونو نه امپورټ کولای شي